سلامونه ملګریو، نیکې هیلې احترامات مې ومنه، ملیار یم. خو داسې ناڅاپي پروګرام و، نسخه یې مرسره جوړ کړی و، احسان الله احسان صاحب راغلی و او مننه یې هم کوو. وخت هم نه نسو، وخت د محرومي نو وختېږي. احسان الله صاحب تاسو له هر کلی و، ډېره مینه یې. مننه ده کوم ملیار صاحب. اول خو تو د ټولو مینهوالو شکریا ادا کوو او په خصوصي توګه د معصوم افریدي چې دومره ستونزې په سر اخیستي دي، د ټولو ډېره ډېره مننه. ډېره مننه. نو څه درته وایي ملګري، لا هم سکرین پرې شي. مننه. مو څخه خو ډېر څه شته هم نه، یو نوی غزل دی، د غلطۍ بخښنه وي پکې. یی چې زړه به مې چوي ستا د ستم په وجه، زړه به مې چوي ستا د ستم په وجه او حالاتو سخت کړمه د غم په وجه. ډېره مننه چې زړه به مې چوي ستا د ستم په وجه او حالاتو سخت کړمه د غم په وجه. بس د ټوپک دور دوران پر تیر شو، بس د ټوپک دور دوران پر تیر شو، جنگ به ګټو نور د قلم په وجه. ډېره مننه چې بس د ټوپک دور دوران پر تیر شو، جنگ به ګټو نور د قلم په وجه. او د بېلتانه پر هر پتا جوړیږي، د بېلتانه پر هر پتا جوړیږي، جوړیږي نه ښه کېږي نه دا د مرهم په وجه. د بېلتانه پر هر پتا جوړیږي، ښه کېږي نه دا د مرهم په وجه. ګناه خو نه وه امتحان و د رب، ګناه خو نه وه امتحان و د رب، چې شو بهر د یو غنم په وجه. ډېره مننه چې ګناه خو نه وه امتحان و د رب، ګناه خو نه وه امتحان و د رب، چې شو بهر د یو غنم په وجه. او د دې سړي بچي کاږه ړانده دي، ملیار صاحب چې د دې سړي بچي کاږه ړانده دي، د ناجایزه په ناجایزه د قسم په وجه. ډېره مننه چې د دې سړي بچي کاږه ړانده دي، په ناجایزه د قسم په وجه. آخري شعر یې چې بس د احسان ځورېدل خوند راکوي، بس د احسان ځورېدل خوند راکوي، ګینې نور ښه به پوهېدم په وجه. ډېره مننه چې بس د احسان ځورېدل خوند راکوي، ګینې نور ښه به پوهېدم په وجه. ډېره مننه. ډېره مننه.